ننګرهار کې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت له لوري یو لویه ولسي غونډه جوړه شوې وه چې ولایت او مرکز په کچه ګڼ شمېر مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د سرحدونو قومونو او قبایلو سرپرست وزیر پر هغه افغان سیاسیونو چې له تحول وروسته نور هیوادونو ته تللي دي غږ وکړ چې بیرته دې راستانه شي او هره ستونزه یې مني. پیغام مو ورته دا ده چې که رښتیا افغانان یاست، رښتیا د افغانستان د خاورې یاست، رښتیا په خپل ځان کې د نني د ایمان یو شایبه لرئ، راسئ کوم پیشنهاد لري لبیک ورته وایم. کښېنه نو خبره به سره وکړو، ستونزه به دې ومنم، په څه شي تللی څه دې ارزو د څه شی غواړې د اسلام په چوکاټ کې د دین په چوکاټ کې. اما که دې غربیان لمسوي، غربیان دې دعوتوي، غربیان مصارف در باندې کوي، شل کاله تجربه سوي ولسو پېژندلی نور څه نه در باندې مرته. په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر قومي مشرانو، علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه، د افغانستان اسلامي امارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وزیر د ښځو حقوقو پر تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې تر دې دمه یې 15,000 هغو ښځو ته حقوق ورکړي چې ترې اخیستل شوي وو. 15,000 زموږ خویندو ته د دې وزارت د طرف نه 15,000 خویندو ته چې هغه د میراث نه محروم وو، هغوی ته میراث سپارلی شوی. میراث او د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین حفظه الله تبارک و تعالی شپږ مادهیزه خاص زمون خویندو دپاره دا فرمان ابلاغ شوی چې زما خورکۍ سرتاسري افغانستان کسی به زبردستی آن خواهر را کسی داده نمیتوانند. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره